او نن څه لږ سبزیانې ما چې وشو کوم ځکه چې بارانونه شوي دي. زه څو ورځې نه یم راغلی خپل باغ ته او نن داسې معلومیږي چې د بارانونو وروستو سبزیانو خوند سیوا کړی. ځکه دی چې باران خو څنګه وایي د ځمکې آبادي ده که نه. بهرحال دې ته اوبه ورکول غواړي او باران قدرتي توګه باندې اوبه خور وکړي د دې. نو زه چې اوس رالم نو ما په دې ویډیو د شروع کولو نه مخکې څه راوشو کول. ټماټر ډېر شوي دي او څه بادرنګ مې هم راوشو کول. بینډۍ هم شوي دي، بینډو کې هم بلا شته دی او مرچکي چې دي مرچکي هم زما د خوښې مرچکي چې څونه دي هغه شوي دي. بینډو شو کولو دا لږ ګران وي کار، ځکه چې یا خو دې دپاره پکار وي چې قینچي وینچي وي لاس کې، داسې یو څیز وي نو هغې سره دا ښه وشو کېږي که نه. داسې تازه دي بینډۍ، مزدارې دي او تنکۍ هم دي. نو دې نه خو زما روزانه داسې روزانه خو نه خو دویمه درېیمه ورځ ته کله چې راشم نو بینډۍ وشو کوم ته بیا دې سبزي هم جوړه کړم. نن چې دی نو نن زه غواړم چې ستاسو سره دا ویډیو هم شریکه کړم. سبزیانې کرئ، سبزیانې صحتمند علامت دی. څوک چې دی درسره وي ضروري نه چې تاسو سره هم دومره ځای وي پټۍ دې وي، بس کور کې ګمله کې هم کرل کېدی شي او چې څومره هم کرل کېدی شي. نو یو خو ژوند دی، صحتمندي ده او یو قسم له یو صحتمند کار دی، بل سبزیانې دي او سړی مشغول هم شي ورسره. یو قسم له ماته خو ډېر خوند راکوي، ځکه چې زه کله کار کوم سبزیانې کرم هغې وخت کې هم بیا چې شو کوم او پخوم نو هغه وخت کې هم خپله وخورم، ملګرو سره شیر کړم، ماشومان سره شیر کړم. هر چند که زما ماشومان چې دي هغه ډېر زیات د سبزیانو فینس نه دي، خصوصا د دغه بینډو د دې که نه. خو ملګري خو وي نو ملګرو سره یې موږ شیر کړو. ملګري خو ډیمانډ کوي وخت په وخت. ځینې ملګري ګیله من هم شي چې هلکه واشنګټن ډي سي ته دې دغه ورکړل ملګرو کې څه ورته وایي سبزیانې ورکړې موږ ته په وډبرج کې موږ ته یې رانه کړې. اصل لوبه دی چې اوس کم ورځ وشو کوم او کم ورځ اتفاق سره سبزیانې چې دي هغه ملګري په ورځ رابطه وکړي یا ورسره بیا زما رابطه وشي یا داسې اتفاق جوړ شي که نه. نو هغه پکې ټول یو شان ملګري دي، خو هغه تکړه چا سره پکې داسې دغه نه چېره د باندې وخورم او د یې وخورم. او بهرحال یو عمل وي او هغه عمل سره بس روان وي ژوند هغه شان روان وي نو که نه. ځینې ملګري ټماټر به اوس لږ راوشو کوم که نه. ټماټر البته ډېر ځینې چې دي مختلف قسمونه دي. نو په دې کې دې کال لپاره چې ما کوم ټماټر کرل نو هغې کې مطلب زما دا و چې زه مختلف قسمونه وکرم د ټماټرو او د مرچکو مختلف قسمونه. نو دا اوس تاسو وګورئ نو مختلف قسم مرچکي دي که نه، مختلف قسم ټماټر دي، مختلف قسم بادرنګ مې لږ ویډیو شروع کولو دې نه مخکې لږ ډر کړل نو هغه به پکې دلته شامل کړم ویډیو کې چې څه وخت دا مې دې نه مخکې شو کولی و نو دا به پکې هم شامل کړم. او څه بادرنګ مې لږ نور هغلته شو کولی دي هغه به پکې هم شامل کړم. را بوړه مې ښودې مې دي. نو زما خیال دی چې دا اوس ټیک ټاک باغ وشو نو دا ځل نو زه دې شو کوم وخت په وخت هغه ورځې ماشومانو هم را سره پکې او شو کولو کې محنت خوند واخیستو لږ اکټیویټي کې، ځکه چې دا ټماټر ماشومان چې دا زما ډېر خوښ دي او سیلډ کې استعمالیږي.
ترکارۍ کې هم استعمالېږي، خوراک چې څوم قسم وي. بهر ټماټر یو داسې شی دی چې هر وخت هر ځای کې استعمالېږي که نه، د دې ضرورت زیات وي. او زه دا ویډیو په خپله یوټیوب باندې شیر کوم، یوټیوب چینل باندې، او بیا د هغې نه وروسته زه په فیسبوک هم شیر کوم ملګرو سره. تاسو بهر کمنټ لیکلی شئ، زما د ویډیو په هکله ما ته ویلی شئ چې زما د باغ د اکټیویټي ستاسو خوښه شوه که نه. او دا چې دی دا بیا دې کې ډېر شوي دي. دا بوټی ډېر زیات کړي ځکه چې د 3 ورځې مخکې تمام یو دغه راشو کولی و، ټال داسې یو غټ ټال مې د راډه کړی و، هغې له مې ویډیو نه و کړی. نن مې خیال راغی چې هلکه هسې هم باغ ته ځې نو راشه یو ویډیو هم جوړه کړه. نو ویډیو په دې خاطر جوړوم چې د ملګرو سره هم خپل وخت سړی لږ شریک کړي که نه، سنجیده وخت، معیاري وخت. هسې خو سیاست دی او قصې دي او ډېر زیات ژوند کې مسلې دي، مسلې د ژوند نه ختمېږي. او هغه دا ده چې دا ژوند کې روانې وي، کله پکې د هغه خلکو ګاډی مخکې روان وي یا اسپه مخکې روانه وي، څوک چې ستا نه وي خوښ او ته یې نه خوښ. او دا خو ژوند دی، کله به د چا ګاډی مخکې روان وي، کله به د چا ګاډی مخکې روان وي. کله زمونږ ملګري چې وي، زمونږ د خوښې خلک چې وي، یا زمونږ د نظریاتو سره چې د چا خلکو دغه وي، یو سمون راځي نو د هغو سورلي چې د هغه ښه روانه وي. او کله داسې وي چې چا سره چې نه راځي نو هغو سورلي مخې روانه وي. بادرنګ شته، بادرنګ چې کوم د شو کولو هغه ما راوشو کول، کوم چې لا تنکي دي هغه نه شو کوم، ځکه چې دا تنکي چې دی 2 ورځې لګي نو بیا ورسره دا هم تازه شي، غټ شي لږه. بهرحال اوس هم تنګ دی، هلکې هم د خوراک ښه دي، خوند کوي. خو چې لږ نور وي نو هغې نور غټ وي نو هغې هلکې بیا نور هم ښه وي. او ما خو نن یو څو دانې شو کولي د وړاندې نه چې ویډیو مې شروع کوله، نو دا اوس یو دانه چې ده دا زیړه چې کوم دانه ده دا کیچه شوې ده زما خیال دی، ځکه چې دې نظر نه به راغلی. بهرحال نظر ته چې را نه شي نو بیا پاتې شي او دغه شانتې دا غټه شي. نو کوم ملګري چې غواړي چې نن ما سره سبزي وکړي راشي، نو هغو ته وایم چې راشئ. بل یو ویډیو چې کوم نو زه به په هغې کې بیا هغه ملګرو لپاره کوم چې خواهشمند دي او ما ته اکثره وایي چې یاره موږ غواړو چې سبزیان وکړو، نو د هغو لپاره به زه په هغې کې یو ترکیب وښیم چې یاره څنګه به تاسو کوئ، سبزي به څنګه کوئ. چا ته چې نه وي پته که نه، ډېر ملګرو ته پته وي، اکثره ملګري پښتانه خو بهرحال زیاتره دغه وي، پوه وي. خو داسې پښتانه چې هغه په ښارونو کې پیدا شوي دي او هغو چېرته کرونده به خپله نه ده کړې یا داسې خوند نه دی اخیستی، نو د هغو دپاره به زه یو داسې ویډیو کوم چې هغو ته چل وښیم. اوس دا ما به خیال یو 3 ورځې مخکې دې نه ما شو کولی، نو دا دغو د 10 کسانو کېږي دا سبزي که نه، ډېره سبزي ده، لږه نه ده. او زه خو چې یم نو زه خو بتې هم خورم، او بل دا ده چې ملګرو سره به هم شریکوم. بادرنګ چې دا ډېر تنکي دي، مزیدار دي. بینډۍ چې دي، بینډۍ هم ډېرې ښایسته دي، مزیدارې دي، تنکۍ دي. اوس مې راوشو کولې. او بیا پکې د مرچکو مختلف قسمونه دي، لکه دا ځان له قسم دی او دا بیا بل قسم دی، دغه شانتې د ټماټرو قسمونه دي، بادرنګو مختلف قسمونه دي، او د مرچکو قسمونه مې هم پکې وویل. بلکل دا پکې بل قسم دی، یو قسم پکې هلفینو چې کوم دي میکسیکن مرچکي، هغه ډېر ګرم او دغه دي، تارخه دي ډېر زیاته. او باغ داسې دی اوس لکه جون کې شروع شوی دی دا باغ، نو جون جولای او دا اوس اګست شروع شو، د اګست تر اینډ پورې، د اګست تر اخره پورې زما خیال دی چې دا ماته دغه راکوي، بادرنګ راکوي، بینډۍ راکوي، بادنګن راکوي، ټماټر لږ سیوا لاړ شي، مرچکي لږ نور سیوا ځي. مرچکي چې دي د هغې عمر لږ نور سیوا دی. موسم دلته چې یخ شو یو دم، نو بیا بچ کول ګران وي، ځکه چې واوره وي. او وبښئ د شپې پرخه ورېږي، او پرخه چې شروع شي او د هغې سره بیا مرچکو د بچ کول یا د سبزیانو بچ کول چې د پرخې سره د یخې سره بچ کول ګران وي.
خپل خیال ساتئ ملګرو او بل ویډیو کې به زه کوشش کوم چې تاسو چلو وښیم